ورته چې مسلمان نن حلالي دغه مور بلار نکاح درته دغه مولا تړلی وه قسم دی که دغه مولا نه وی تا ته دغه حلال او حرام نه وی در ښودلی تا ته دغه د نکاح مسایل نه وی در ښودلی ته به نن حلالي نه وی پیدا بیا خو د یورپ معاشره د هلته هم ډېر حرامیان ګرځېږي ته هم نن حرامي ګرځې دا خو علما دي زما ستا د دین د حفاظت دپاره زما ستا د عقایدو نظریاتو د حفاظت دپاره چې د ټول عمر تباهۍ او د بربادۍ او د هلاکت نه بچ شو هغه خپل بچي قربانۍ ته خپل بچي قربانۍ هغه خپل ځان قربانۍ هغه خپل مال قربانۍ هغه خپل ځان مشکلاتو ته نیسي هغه جیلونو لپاره تیاریږي هغه سختو تکالیفو ته تیاریږي خو زما ستا په عقیدې باندې سمجھوتې ته نه تیاریږي او یقینا که دا علما نه وی قسم دی که مونږ ختم نبوت پیژندلی وي قسم دی که مونږ بل عقیده پیژندلی و آخرت به هم څه حالت وی خدای خبر نو وایي و که نه هغه د جاهل بچی وایي مدرسو څه وکړله مدرسو خو یې تر اوسه پورې یو ډي سي مونږ ته رانه کړو مدرسو خو تر اوسه پورې یو ای سي مونږ ته رانه کړو مدرسو خو تر اوسه پورې مونږ ته یو میجر رانه کړو مدرسو خو تر اوسه پورې مونږ ته یو بل افسر رانه کړو وایي د مدرسو کار سره دیو په معاشره بوج وي چې چېرته وظیفې غواړي نو دوی به یو خوب بچي ته دا پته نشته دی دا تاسو سرکاري خلک چې کوم کالج تیاری یونیورسټي تیاری دا خو هم په دې قوم بوج دی مدرسه په قوم نه دی بوج د هغوی پیسې څه دي دغه شاهي خرچې د هغوی د کوم ځای نه راځي دا د دې قوم ټکسونه دي دا د دې قوم خوله وینه ده چې په هغې باندې د دوی دغه شاهي خرچې پوره کېږي دا د دوی د پلار د کوره راځي مدرسه په دا باندې تر اوسه پورې بوج شوی نه دی دلته یو عالم تر اوسه پورې 5,000 روپۍ د تا نه تنخوا نه ده اخیستې دلته یو طالب د مدرسې تر اوسه پورې 2,000 روپۍ به تا بوج نه دی در اچولی بیا بوج به سره به ګرځوي او دا عجیبه خبره ده ما ته خو ډي سي او وي سي او داسې ځایونه نه تیارې زه تا نه تپوس کوم ته چې یو میډیکل کالج ته ورشي هلته میډیکل کالج والا ته ووایې ورته وایې تاسو تر اوسه پورې یو ډي سي تیار نه کړو نو به تا ته ستا دماغ خراب شوی دلته ډاکټران تیارېږي دلته ډي سي نه تیارېږي ته که یو بل کالج ته ورشي او ته یو سکول ته ورشي تاسو تر اوسه پورې یو عالم تیار نه کړو ولې او درېیمه خبره دا ده مدرسو الحمدلله هر قسم صلاحیت والا خلق تیار کړي دي او دا جدا خبره ده چې اقتدار کله د انګریز لاسونو ته راغی د هغه وخت نه په علماو په دیندارو باندې د حکومت دروازې ټولې بندې کړی شو د حکومت دروازې بندې شوې په هغې پسې ملا باندې دا حرام شو چې د اقتدار ته راشي ملا باندې دا حرام وګرځول ولې زما یو طالب دلته قرآن او سنت وایي دلته احادیث زده کی دلته فقه زده کی دلته حلال او حرام زده کی تصویر چې د دې حکومت په چلولو په طریقه نه پوهیږي د الحمدلله د جنگ په طریقه پوهیږي د حکومت چلولو په طریقه باندې پوهیږي د معاشرې جوړولو په طریقه باندې پوهیږي که ذهن کې دې نه راځي بیلاړ افغانستان کې 52 ملکونه دقه مدرسې طالب مولا والا به سر سامانی ورسره هیڅ ورسره نو الته مزایل دلته مزایل نو هغوی سره جاز او دلته جاز نو هغوی سره ټیکنالوژي او دلته ټیکنالوژي او ټیکنالوژي دوا هم دقه خلکو چې په دې جماعتونو کې په وظیفو باندې غټ شوي په دغه مدرسو کې ژوند او زندگی په ټاټونو باندې تیر کړی و الحمدلله هغوی دنیا ته ورخودله هغه د ایمان په طاقت سره 52 ملکونه الله د هغوی په لاسونو باندې ټوکړې ټوکړې نن الحمدلله او په هغه ورځ باندې چې هغه راځي هغه بیا فتح جشن نه مناوي هغه په هغه ورځ باندې یو متواضع مناوي هغه په هغه ورځ باندې خونریزي نه کوي وینه نه تویوي د چا باوجود د دې چې په دې قادر و چې وینه توی کړې وای لیکن وینه نه تویوي په هغه ورځ باندې ودرېږي خپل ټولو دشمنانو ته د معافۍ اعلان کړي نو نور څه که نه هلته صدر مولا دی هلته وزیر خارجه مولا دی هلته وزیر داخله مولا دی هلته ډي سي مولا دی هلته ای سي مولا دی هلته ډي پي او مولا دی هلته ای سي چو مولا دی تر عام سپۍ پورې ټول مولیان دي ورسره تماشې وکړي تا په لوی لوی تنخواګانو باندې دلته کول نه شو دي کولی ته هلته ورسه هېڅ تنخوا نشته دی ستا په مقابله کې د هغې تنخوا به دومره کمه وي دومره کمه چې ستا تنخوا 1 لک دغه مولا تنخوا به هلته 10,000 روپۍ وي لیکن هغوی په یو کس باندې پوره چوک پوره علاقه کنټرول کوي ته په 100 ګزانو باندې یو کلی نشي کنټرولولی د افغانستان هغه بد قسمتۍ نه ټوله دنیا پسې راجمع شو هغوی حکومت یې ختم
هغه افغانستان ته به تللی په ټول افغانستان کې به دغه اسلامي دور کې چا قتل کړی ویل چا دې ډاکه کړی ویل چا دې چا عزت لوټلی ویل الحمدلله هلته داسې امن و امان و چې ما ورته صرف تصور کولی شو مولا هر څه کولی شو دروازې به تاسو بندي کړي دي دا خو هغه دشمن او په اسلامي حکومت او ریاست جوړولو باندې یو مولا پوهېږي بل څوک نه پوهېږي اسلامي ریاست به جوړېږي څنګه اسلامي حکومت به چلیږي څنګه په دې باندې مولا پوهېږي مولا په دې بل څوک نه پوهېږي خو بدقسمتي د افسوس ده چې موږ په خپله معاشره کې دغسې خلک مشران جوړ کړي دي چې هغه د اسلام د ابجد رم نه واقف دي هغه ظالمان په مدرسو باندې اعتراض کوي ورته چې مسلمان یې نن حلالي دغه مور پلار نکاح درته دغه مولا تړلې وه قسم دی که دغه مولا نه وی تا ته دغه حلال او حرام نه وی درښودلی تا ته دغه د نکاح مسایل نه وی درښودلی ته به نن حلالي نه وی پیدا بیا خو د یورپ معاشره د هلته هم ډېر حرامیان ګرځېږي ته هم نن حرامي ګرځې بل محترمو دا هغه د انګریزانو هغه سوچ دی چې د دې خلکو په ذهنونو باندې مسلط دیو ته قرآن نه دی منظور دیو ته ګیره نه ده منظور دیو ته پګړۍ نه ده منظور د دیو قرآن بدې شي د دیو دین بدې شي د دیو قسم دی د دیو دلتې د دې وجې نه قرآن الله او رسول برې راست نشي یادولی د دې وجې نه حمله په مدرسې باندې کوي د دې وجې نه حمله په ملا باندې کوي د دې وجې نه حمله په عالم باندې کوي ډارې کې نشي کولی په واسطې باندې راځي په چور دروازې